السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی د یاد وزارت له رئیسانو سره وکتل. دغه ناسته د کورنۍ چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په مشرۍ د وزارت په کچه له رئیسانو سره د چارو د څار، د اداري کارکوونکو ترمنځ همغږي، هیوادوالو ته د خدمتونو د ښه ترسروي او لازم اسانتیاو رامنځته کولو په موخه ترسره شوه. د کورنۍ چارو وزارت نشهیي توکو سره د مبارزې مرستیالۍ 4 نوي ټاکل شوي منصوبین معرفي او په خپلو دندو یې پیل وکړ. یادې ټاکنې د نشهیي توکو سره د مبارزې مرستیالۍ معینیت په وړاندیز او د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه په منظورۍ ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی د پکتیا په شواک ولسوالۍ کې د یونس په نوم یو جامع جومات د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ. د کورنۍ چارو وزیر غونډه کې د پکتیا ولسونو ته په خبرو کې وویل، موږ په لویو خبرو او ژمنو نه بلکې پر دین د ننګې، نیک چلند او نرمۍ له کبله آمرین ټاکل شوي یو. دغه راز ټینګار یې وکړ چې څومره متحد او منسجم واوسو هومره به مو دښمنان مغلوب وي. د کورنیو چارو وزارت د حمایوي لواء قومندانۍ ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 40 تنه منصوبین له یو میاشتنیو نظامي او مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتي چارو مرستیال مولوي عبدالله مختار په خپل کاري دفتر کې د فاریاب ولایت له والي مولوي محمد شعیب رسالت او د یاد ولایت امنیه قومندان مولوي سراج الدین احمدي سره وکتل. په لیدنه کې د فاریاب والي او امنیه قومندان د تأمیناتي چارو له مرستیال سره د یاد ولایت د تأمیناتي چارو د راپور او ستونزو شریکولو ترڅنګ په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. په پای کې ښاغلي مختار د یاد ولایت والي او امنیه قومندان ته د همکاریو ډاډ ورکړ. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.